حدیث مبارک کې راځي مل میت فی القبر الا کالغریق. د انسان مثال په قبر کې داسې دی لکه اوبو چې په مخه کړي. تاسو ګوري په دې دنیا کې چې انسان اوبه په مخه کې او د ته پته چې زه ډوبېږم، نو دی چې په دې اوبو کې وګوري او په دې کې چرته ډکې را روان دي، نو دې ډکې تم لاس اچي، واخر را روان دي دې وخو تم لاس اچي، پلاستیک را روان دي دې پلاستیک تم لاس اچي، او کپړه را روانه دي کپړې تم لاس اچي. دا څه د پاره کې دې شي په دې باندې د ډوبېدو نه بچ شم، ځکه ډوبېږي. دغه مثال پیغمبر علی السلام د دې مرحوم ورکړي، د دې مړي قبر کې پروتي دې په انتظار کې دي چې کې دې شي دا ژوندې موږ پسې عمل وکي، دعا راته وکي، 2 رکعات نفل وکي، تلاوت وکي، او په دعا کې میاد کې صدقه خیرات وکي، او پاغي باندې زمنګ بیړه پار شي. نو دا څومره مسلمانان چې وفات شوي دي قبرونو کې پراتري، دا زموږ تاسو د دعا محتاج دي. ځان تم دعاګانې کوو، څومره مسلمانان وفات شوي دي دوی په خپل دعاګانو کې یادو او دوی ته دعاګانې کوو. د پیغمبر علی السلام ټول امت په دعاګانو کې یادو او دې سره هم د دعا طاقت او قوت زیاتېږي. حدیث کې راځي من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. چا یو ځل مسلمانانو ته دعا وکړه د مغفرت، یا الله د دې امت ټول مسلمانان نارینه زنانه وبخي، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، چا یو ځل دا دعا وکړه کان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. دی وخت کې په ټوله دنیا کې چې څومره مسلمانان دي نارینه زنانه، دا غوی د تعداد برابر نیکی د په عملنامه کې ولیکل شو. دومره نیکی به څوک کوي دا چې یو ځل چا دا دعا وکړه. او حدیث کې راځي من استغفر للمؤمنین والمؤمنات فی کل یوم 27 مره. څوک چې 27 مرتبه دا دعا کوي، او بل روایت کې راځي څوک 25 مرتبه دا دعا کوي روزانه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. دا ټول امت مسلمه ته دعا ده. کان من الذین یستجاب لهم. حدیث کې راځي دی به الله مستجاب الدعوات جوړ کی، د دغه دعاګانې قبليږي، هر سوال هر دعا به قبليږي د دې دعا په برکت باندې. ويرزق بهم اهل الارض. او د زمکه په مخلوقاتو بل الله د رزق دروازې کولاوي، ځکه دی امت مسلمه ته دعاګانې کوي. امن براشي، چین براشي، سکون براشي، خوشحالي براشي، سوکالي براشي، ارزانی براشي، دا د دې دعا په برکت باندې چې موږ ټول مسلمانانو ته دعاګانې کوو، ځان تم دعا کوو. څومره مسلمانان وفات شوي دي هغه په دعاګانې کې یادو، او څومره مسلمانان دی وخت کې دنیا کې موجود دي دوی تم دعاګانې کوو.